د هغه دریو کسانو کیسه چې په لوی غار کې بند پاتې وو، خو خالص عمل هیڅ کله هم نه ضایع کیږي. له نن تاریخ څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د شام یا هم د فلسطین د مکې یا هم د مدینې منورې خواته یو غار کې رامنځته شوې وه. دا پیښه ډېره عبرتناکه له فن لرونکو کیسو څخه ده. د دغې کیسې تایید په احادیث مبارکاو سره کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې 3 تنه کسان د یو باران له ویرې یو غار ته ننوتل. کله چې هغوی غار ته داخل شول نو د غار خوله یوې لویې ډبرې وتړله. او وتل یې بند شول. هغوی یو له بله وویل راځئ هر یو خپل یو داسې عمل ووایئ چې هغه یوازې د الله رضا لپاره کړی وي. شاید الله زموږ لپاره دا ډبره لرې کړي. لومړی کس وویل ای الله، زما والدین ډیر زړه وو، ما په هره ورځ د هغوی لپاره شیدې راوړې. یوه شپه زه ناوخته راغلم، دوی ویده وو. زه نه وم چمتو چې له هغوی نه مخکې خپلو اولادونو ته شیدې ورکړم. نو تر هغې ودرېدم چې هغوی راویښ شول او بیا مې هغوی ته شیدې ورکړې. که دا کار مې یوازې ستا رضا لپاره کړی وي نو دا ډبره مو راڅخه لرې کړه. الله جل شانه دا ډبره لږه څه لرې کړه، غار هم نه و خلاص. دوهم کس وویل ای الله، ما یوه کلیواله ښایسته ښځه خوښه کړم او غوښتل مې ګناه وکړم، خو هغې وویل له الله وویرېږه. نو ما خپل ځان کنټرول کړ، له ګناه څخه تیر شوم، سره له دې چې زه پرې قادر وم که دا کار مې یوازې ستا ویرې لپاره کړی وي نو دا ډبره راڅخه لرې کړه. نو ډبره یو څه نور هم لرې شوه، خو لا هم وتل ممکن نه و. دریم کس وویل ای الله، ما د یو کس مزدوري وساتله، هغه هم لاړ او خپله مزدوري یې ونه غوښتله. ما دا مزدوري په کاروبار واچوله تر څو دومره زیاته شوه چې رمه غواګانې ترېنه جوړ شول. وروسته هغه راغی او خپله مزدوري یې وغوښته. ما ورته وویل دا هر څه چې ته وینې ستا دي. هغه وویل له ما سره ټوکې مه کوه. ما ورته وویل نه، دا ټول ستا دي او هغه یې واخیستل. که دا عمل مې یوازې ستا لپاره کړی وي نو دا ډبره راڅخه لرې کړه. نو الله جل شانه دا ډبره په بشپړه توګه لرې کړه او هغوی له غار نه خلاص شول. دا هم ډیره جالبه، خوندوره او له فن لرونکو واقعاتو څخه ده. که تاسو غواړئ چې همدا ډول مختصرې او د دنیوي تاریخ څخه برخمن شئ نو زموږ دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې ښکلې او په زړه پورې ویډیوګانې اول تر تاسو پورې ورسیږي.